د کهانۍ شروعات کې مونږ یو هایجیک جاز وینو کم چې دهشتګردو هایجیک کلی دی. د دې نه ګل چاپیره آرمي تاو شوي، خو دې وخت کې د دې جاز یو ګیټ کولاو شي او د دې نه یو ماشوم راکوش شي. دا ډیر زیات یریدلی وي. دننه چې دا ماشوم راشي نو د دې نه تپوسونه کوي. د دې ماشوم نوم زیک دی. دا ورته وایي چې مونږ کله ایرپورټ کې وو، د دې سره د دې مور ناریا هم وي. دیو بل ملک ته تلل غواړي. کله چې زیک خپل سامان چیک کی، د چیکینګ په وخت کې دې سره یو کس میلاو شي. د دې نوم فرید وي. دا د زیک مدد وکي او فرید یو ښه انسان وي. د دې نه پس چې کله جاز روان شي نو جاز کې دننه مونږ د زیک مور وینو. دا ډیره زیاته خفه وي او د خپل خاوند یادونه ورله راځي. خو د جاز کې د ایټپول نوم یو کس وي چې دا ډیر خراب حرکتونه کوي او کله چې جاز بلندۍ ته ورسي نو دا چاقو راواخلي او د دې جاز یو کس مړ کي. او په دې جاز کې چې کم دوه پایلټ دي په هغې کې یو د دې ملګری وي نو هغه خپل ملګری پایلټ مړ کي. د دې مطلب دا دی چې دا جاز هایجیک شو. په دې باندې د جاز ټول خلک ډیر زیات ویریږي. زیک خپل مور ماریا ته وایي چې مونږ له د جاز کارګو سیکشن ته تلل پکار دي، خو د دې مور یې منع کوي. خو زیک د خپل مور خبره ونه مني او د کارګو سیکشن طرف ته لاړ شي. په دې پسې شاته د دې مور هم ورشي. خو دې وخت کې ایټپول دا وویني نو په ماریا باندې ډز وکړي او ویولي. زیک چې کله خپل مور ویني نو ډیر زیات خپه وي او جاړي. خو دلته کې د دې هایجیکرو یو کس راشي. زیک راپاسي او په خپل سیټ باندې کینی. خو لږ وخت پس مونږ ناریا وینو دا دوباره سترګې کولاو کی او را ژوندی شي. په اصل کې دې ته یو قسم له بیماری وي چې د دې نه زومبیز جوړیږي. څه وخت مخکې چې کله دا د خپل خاوند څه چکر لتلی وي نو په واپسۍ کې د دې ګاړی خراب شي. د دې وجې نه د زیک پلار د مدد دپاره یو کور ته لاړ شي. خو ډیر ټیم وشي چې د زیک پلار واپس را نشي نو ناریا هم په دې پسې شاته ورشي. دا ګوري چې د دې خاوند چا وجلی دی. په دې باندې ناریا ډیره ګبراو شي. په دې کې یو کس په ناریا باندې هم حمله وکي او د دې لاس وچیچي. دغه کس کم چې د ناریا لاس وچیچو دا یو زومبیز دی. نو ناریا په منډه باندې تاخانې ته لاړه شي او دلته کې په ځان پسې ور بند کی. دا زومبیز د ناریا په تلاش کې د کور نه بهر وځي او په بله لار باندې دلته را دننه کیږي. خو دې وخت کې نور راوخیږي. د نور په رڼا کې د دې جسم په سوځېدو شي او دلته کې مړ شي. د دې نه پس ناریا خپل زوی راولي. خو دې ته پته ولګي چې د دې نه هم اوس زومبیز جوړېدو والا دی او د دې سره ماشوم زوی دی. خو لا اوسه پورې د دې نه پوره زومبیز جوړ شوی نه دی. نو دا خپل غاښونه وباسي او واپس هغه کور ته لاړه شي چېرته کې چې د دې خاوند مړ شوی دی. خو دلته کې یو بوډا سړی وي او په دې باندې ډز وکي. دا ښځه ترې مدد غواړي. نو دا سړی ورته وایي چې زه هم یو زومبیز یم خو ما خپل ځان کنټرول کلی دی ولې چې زه یو قسم له دوایي استعمالوم او کم کس چې تا مړ کو هغه زما زوی و کوم چې مکمل زومبیز و. خو اوس به زه تا وجنمه. د دې نه مخکې چې دا بوډا سړی په دې باندې حمله وکي ناریا پې ورمخکې شي او مړې کي. د دې نه پس هغه دوایي ګوري کومه چې به دې بوډا د ځان دپاره استعمالوله نو دا ورته پریچ کې میلاو شي. دا دوایي راواخلي او د دې ځینه وځي. په دې دوایي باندې ناریا ځان کنټرول کلی دی او دا د دغې دوایي دپاره بل ملک ته روانه وي. خیر واپس مونږ خپلې کهانۍ ته راځو. دلته کې ناریا راپاسي او تاخانې ته کوز شي. د دې نه واپس زومبیز جوړ شي. دې خوا مونږ هایجیکرز وینو. دوی خپلو کې مشوره کوي چې مونږ له دا جاز په کومه طریقه الوزول پکار دي. په اصل کې دیو دهشتګرد دي او دا جاز په بمونو کې تباه کول غواړي. د جاز په هره کونه کې بمونه ولګي او بیا لاندې د کارګو سیکشن ته راشي. خو دلته کې ناریا هم موجود وي. د ټولو نه مخکې هایجیکرز دلته کې پیراشوټ راواخلي او د دې په ذریعه به د دې جاز نه لاندې دانګي او بیا به دا جاز د ریموټ په ذریعه باندې والوځي. خو دلته کې ناریا په یو هایجیکر باندې حمله وکي او په دې باندې چک ولګي. د دې نه به هم یو زومبیز جوړیږي. د دې نه پس چې واپس ناریا بره راشي نو دلته کې لا فلحال هایجیکرز نه وي ولې چې ټول لاندې د کارګو سیکشن ته کوز شوي دي. ناریا دلته کې د خلکو ته وایي چې تاسو کې څوک جاز الوزولی شي. نو دیو کې یو هلک راپاسي ورته وایي چې ماته طریقه یاده ده. نو ناریا یې د پایلټ ځي ته ورسوي. لاندې چې هایجیکرز ته پته ولګي چې د دیو یو ملګری مړ شوی دی. ایټپول چې کله دلته کې وګوري نو د ناریا دوایي پرته یي. دې ته پته ولګي چې ناریا خو بیماره ده او د دې د وینې په نشانونو پسې روان شي. دغه شان دیو بره راشي او کله چې د پایلټ ځي ته رسي نو د دې دروازه بنده وي. د دې وجې نه یو ماشومه ونیسي او دیو ته وایي چې تاسو دا دروازه کولاو کوئ ګنې موږ به دا ماشومه مړه کړو. په دې باندې ناریا له ډېره زیاته غوسه ورشي. د غوسې په وجه باندې دې نه واپس زومبیز جوړیږي. دا دروازه کولاو کی او ډایرکټ په یو هایجیکر باندې حمله وکړي او خوله پې ولګوي. د دې نه اوس مکمل یو زومبیز جوړ شي. هایجیکرز چې دا وګوري نو ډېر زیات ویریږي او بل یو کمرې ته منډه شروع کړي. ایټپول د ناریا
سامان وګوري نو دې ته دلته کې د ناریا یو ډایري میلاو شي د دې نه ورته اندازه وشي چې دې ته یو قسم له بیماری ده. دا خپلو ملګرو ته د ناریا په باره کې ټوله خبره وکړي. دې خوا ناریا ځان په واشروم کې بند کړي او ډیر په مشکله باندې ځان ته یو انجکشن ولګوي چې د دې په ذریعه باندې د دې غوسه لږه کنټرول شي او عامو خلکو ته نقصان ونه رسي. بل خوا دا ټول هایجیکر مشوره وکړي چې موږ له دا ښځه وجل پکار دي نو دوی د دغه طرف ته را روان شي. ایټپول ته د ناریا د ډایرۍ نه پته ولګي نو دا یو قسم له بیټري راواخلي چې د دې رڼا زومبیز نشي برداشت کولی. څنګه چې ناریا په دې باندې حمله کوي نو دا ورته دغه بیټري ونیسي، په دې باندې ناریا کنټرول کړي، بیا د دې د جسم نه لږه وینه وباسي او د ځان سره کیدي او د دې نه پسې چې څنګه وجني نو د ناریا زوی زیک راشي، دا ورته تماچه ونیسي، ورته وایي چې زما مور پرېږده او څنګه چې په دې باندې ډز کوي نو هایجیکر د دې لاس ووهي، په دې سره د جاز شیشه ماته شي. د شیشې د ماتېدو سره تیزه هوا دننه راشي. پایلټ ورته وایي چې موږ له دا جاز لږ کوزول پکار دي ولې چې دې هوا کې ساه اخیستل مشکله ده. دې وخت کې ناریا تماچه راواخلي او په ایټپول باندې ډز وکړي نو دا تې منډه کې ولاندې کارګو سیکشن ته لاړ شي، خو دلته هم ناریا په دې پسې شاته ورشي. دا په یو بولټ پروف ګاډي کې کینی. ناریا په ډېرې ډزې وکړي خو د دې شیشه بولټ پروف وي. د دې نه پس یو وسپنه راواخلي، په دې باندې دا شیشه ماتوي نو ایټپول ته پته ولګي چې د دې زومبي نه اوس ما څوک بچ کولی نشي. نو دې چې د ناریا نه کومه وینه ویستلې ده دا په خپل رګ کې وکړي او د ځان نه هم زومبیز جوړ کړي، خو ناریا دې ګاډي کې پټرول وارتی او دې ته ور کیدي. په دې باندې جاز کې ور ولګي نو د جاز پایر الارم بجاوېدل شروع شي. پایلټ دې ټولو هایجیکرز ته ووایي چې دا جاز اوس بچ کېدو والا نه دی. د دې وجې نه ټول هایجیکرز کارګو سیکشن ته راشي ولې چې د دې ځینه دانګل غواړي، خو دلته کې د مخکې نه د دې یو ملګری موجود دی د کم نه چې زومبیز جوړ شوی دی. دا په خپلو ملګرو باندې حمله وکړي. ناریا بره راوخیږي او دیو ته وایي چې لاندې ټولو ته دغه وایرس شوی دی، موږ له د کارګو سیکشن بندول پکار دي. نو دیو دا دروازې بندې کړي خو دا زومبیز دروازې کولاوول غواړي. په دې کې یو زومبیز د فرید په لاس باندې چک ولګي نو ناریا بغیر څه د وخت ضایع کولو د دې لاس کټ کړي چې دا وایرس د دې په جسم کې خور نشي. د جاز چې کوم پایلټ وي دې ته لا دغه وایرس نه دی شوی او دا حکومت ته فون وکړي چې زموږ جاز هایجیک شوی دی، موږ به دا جاز ایرپورټ کې کېنو. د دې نه پس جاز اټومیټک موډ ته واړئ. دلته کې دیو ته په کیمرو کې ښکاري چې جاز کې د ډیرو خلکو نه زومبیز جوړ شوي. نو دیو مشوره وکړي چې دا زومبیز موږ له دلته ختمول پکار دي ولې کو چرته دیو په ځمکه باندې کوز شو نو ټوله دنیا به تباه شي. هایجیکرز په دې جاز کې ډیر بمونه لګولي خو دا غیر ریمون د هایجیکر یو کس سره دی او هغه لاندې په کارګو سیکشن کې مړ پروت دی کوم چې ناریا وجلی وو. خو دلته نه چې کارګو ته کومه لاره تللې ده دا ډیره وړه ده، دې کې غټ انسان نشي تللی. نو زیک ورته وایي چې زه به لاړ شم. د دې مور خو داسې کول نه غواړي خو د دیو سره بله څه لار نه وي ولې چې دې ځي کې غټ انسان نشي تللی. نو زیک دغه لاره کې روان شي خو د دې سره هغه بیټري وي د کمې د رڼا نه چې دا زومبي زیریږي. د دې رڼا په ذریعه باندې هغه کس خواته ورسي چا سره چې دغه ریموټ دی دا تې دا ریموټ راواخلي، خو دې وخت کې د ایټپول نظر په دې باندې ولګي نو دا پسې ورمنډه کړي. دې خوا په کیمره کې دیو ته دغه منظر ښکاري. د زیک مور ډیره زیاته خفه وي، دې له ډیره زیاته غوسه ورشي نو دا د خپل زوی د مدد دپاره دغلته ورشي. دلته کې ډیر هایجیکرز دي د کومو نه چې زومبیز جوړ شوي دي خو دا په دې ټولو باندې زوروره وي او دا ټول وچیچي. د دې نه پس چې کله په ایټپول باندې حمله وکړي ایټپول ډیر طاقتور وي، د دیو په منځ کې جنگ رواني او کله چې زیک ته موقع میلاو شي نو دا د ایمرجنسي لار کولاو کړي. په دې سره جاز ته دننه د نور رڼا راشي. دې خوا فرید ته هم په کیمره کې دا ښکاري نو دا جاز ته کینی او د دې دا طرف لکتاو کړي چې دا نور د دې طرف ته مخامخ شي. د نور په رڼا سره د دې زومبیز جسم په سوځېدو شي او د دې جاز نه وغورځېږي. دې خوا فرید واپس دا پایلټ اټومیټک موډ ته واړی. د دې نه پس دا جاز په خپله باندې کینی. د دې ځینه د کهانۍ شروعات شوی و نو زیک ټوله قصه دیو ته وکړي. د دې په خبرو باندې څوک یقین نه کوي نو کرنل د سپوجانو په جسمونو باندې کیمرې ولګوي او اډر ورته وکړي چې د جاز ته دننه شي. د دې ته مکمل پته ولګي چې واقعي د ماشوم خبره ټیک ده او که نه، خو چې څنګه د جاز ته فوج دننه شي نو په دیو باندې زومبیز حمله وکړي. نو کرنل د کیمرو په ذریعه باندې دا ویني سپوجان فرید ونیسي او د دې جاز نه راوباسي. زیک د خپلې مور دپاره د جاز طرف ته منډه کړي خو د دې د مور نه مکمل زومبیز جوړ شوی دی کم چې اوس په دوایانو باندې نه کنټرول کیږي، خو دا اوس څه نشي کولی. نو د ګوډۍ نه هغه ریموټ راواخلي. د کوم ریموټ په ذریعه باندې چې د جاز کې دماکه کېدی شي دا د ریموټ بټن ووهي او په دې باندې یو غټه دماکه وشي. په دې کې ټول
زومبیز مړه شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.